پوښتنه: هغه کوم پیغمبر و چې په ځمکه پیدا شو خو په اسمان کې وفات شو؟ ځواب: حضرت ادریس. پوښتنه: هغه کوم سورت دی چې د قرآن کریم زړه وبل کېږي؟ پوښتنه: په قرآن کریم کې هغه کوم سورت دی چې په هر آیت کې د الله او نوم راغلی دی؟ ځواب: سورة المجادله. پوښتنه: هغه کوم صحابي و چې ملایکې زیارت ته راتلې او په سلام به یې ورته ورکاوه؟ هغه کومه غوښه ده چې خوړل یې حلال دي خو خرڅول یې حرام دي؟ ځواب: د قربانۍ غوښه. هغه څه دي چې موږ یې ضایع کولی شو خو په پیسو یې نشو اخیستلی؟ ځواب: وخت. سوال: هغه څه دي چې تر هغې وي چې چاته معلوم نه وي خو چې معلوم شي نو ختم شي؟ ځواب: راز. سوال: هغه څه دي چې پاکستان پکې د امریکې ځواب: ټایم. که تاسو دغه قسمه نور ویډیوګانې هم کتل غواړئ نو په دې چینل باندې مونږ بلاشه ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، نو لاړ شئ هغه هم وګورئ.